د طالبانو حکومت مشر د عصري او دیني زده کړو ترمنځ واټن له منځه یوسئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت مشر شیخ هبت الله اخندزاده د لومړي ځل لپاره د کندهار یو دولتي پوهنتون ته ورغلی او هلته یې له محصلینو او استادانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې شیخ هبت الله د عصري او دیني زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی او له محصلینو یې غوښتنه کړې چې د هیواد د خدمت لپاره کار وکړي. د خبرپاڼې له مخې شیخ هبت الله اخندزاده استادانو او محصلینو ته د وینا پر مهال ویلي چې د عصري او دیني زده کړو ترمنځ واټن له منځه یوسي او دواړه زده کړي. هغه زیاته کړي، زه هیله لرم چې د دې هیواد د اتلانو او شهیدانو تاریخ ثبت کړئ او نړۍ ته یې ور وپېژنئ. زموږ هیواد نن د دیو د قربانیو په برکت خپلواک دی. تاسې باید د زده کړو له لارې هیواد په نړیواله کچه سیال کړئ او بهرنیان دلته زده کړو ته وهڅوئ. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.